په جلال آباد ښار کې د سلطانزي مارکیټ یو شمېر هټیوال وایي د مارکیټ سختن له طالبانو سره په جوړجاړي کې د ولایتي مقام هغه پریکړه نه مني چې پر بنسټ یې دوی ته د هټیو کرایې لګې شوي دي. دوی ویلي دغه سختن غواړي چې پریکړه د پیسو په زور بدله او دوی ته کرایې لوړې کړي. یادو هټیوالو له نومښودنې پرته حماسي رسنۍ ته ویلي د مارکیټ سختن پر دوی برېښنا پرې کوي او په بېلابېل ډول یې ګواښي. د دوی په خبره یو ځل پرې د شرق او ملي سیمه ایزو ټلویزیونونو راپور هم برابر کړ، خو د طالب چارواکو او د امنیې قومندانۍ د ګواښ له کبله تر ننه خپور نشو. یاد هټیوال له مسؤلانو غواړي چې غږ یې واوري او ستونزې یې په رانه ډول هوارې کړي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې ځواکونو یې په هرات کې یوه اندازه وسلې او مهمات نیولې دي. د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي په نیول شوو وسلو او مهماتو کې کلاشینکوپونه، تومانچې، چرایز ټوپکونه، ډول ډول مرمۍ، مهمات، دولتي انتنونه او یوه اندازه چاودیدونکي توکي ګډ دي. هغه د وسلو د نیولو څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. مولا عبدالکبیر وایي چې له هیڅ کس او یا هیواد سره به د دین او اسلامي واکمنۍ پر سر جوړجاړی ونه کړي. مولوي عبدالکبیر ډیروي نړیواله ټولنه باید د اسلامي واکمنۍ درنښت او د افغانستان د خپلواکۍ خوندیتوب ته په کتو له اوسنۍ واکمنۍ سره تعامل وکړي. هغه ویلي د دوی د واکمنۍ سیاست جامد نه دی او غیږه یې له ټولو هیوادونو سره تعامل ته پرانستې ده. د ولسي جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي ویلي له افغاني غرور څخه ډک شخصیتونه هیڅ وخت له پنجاب سره مینه نشي کولای. ښاغلي اصولي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي که د پنجاب استخدام شوي کسان په راتلونکي کې د مشر ښوونکي، ملا، مدرسې او پوهنتون تر سوري لاندې پټ هم شي د ولس ورڅخه کرکه ده. نوموړي ډیره کړې ولس که هیڅ نشي ویلی خو هر څه ویني او د ښو او بدو په توپیر پوهیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.